او پس پنسار کی دعا وکا زیړ مازدیګر کی دعا وکا یا ماښام سفر کی دعا وکا. د کامیاب صاحب چې دی نو نظر چې کوم دی دا کار نه کوي دا د ماشوموال نه دی که د اوس دی؟ کله خو وایم چې د غم نه مې خبر نشي څوک، کله خو وایم چې ورتې ورتې ټپې وکمه. ما ویلې ستا د تلو سره به زه خو په وجود کې مې ساګانې بندیوان وي. خپل پردي ټول را معلوم کړنو یا د بېوسۍ ژوندونه یاد بد ساتم. زه شاعرۍ طرف ته رالم زما مظلوم تخلص و مظلوم نو بیا څه داسې قصې را سره وشوې زما په سر باندې حق دی نو او زما په سر جیل خانې لیدلې دي یا د تورو سترګو مېرمن راله تورو ټوپکو ته یې مخ شو خیر دې وي او خپل پردي ټولې را معلوم کړه خپل پردي ټولې را معلوم کړه نو یا د بېوسۍ ژوندونه یاد بد ساتم او زمونږ د دواړو یو سالو دی خو د هغې د سالو کېږي صفتونه او په میره دوه خویندې روانې یوه تیزې بله یې ډېر ارمان کوي او له پاسه دوه جنازې رالې زما د یار جنازه پیغلې جونه وړي او خیر که د کلي که د ښار وي په یار ځان وجنې خو چې یار وي یا په ما به تورې خاورې بار وي ما به وطن کې لټوي یار به راځي یا په تاوال ګټه نه پوهېږي زما په مرګ چې خوشحالېږي یا په مرګ هر سړی مړ کېږي خو د ځوانۍ مرګ د دښمن مې جړوي او چرته په ژوند کې به په لار شم زه به دې هم چرته په کار شم و د ما ستا نه جلاله زار شم چې تش دې دلته یې خیمې وهلې دي او په سپین سهار کې دعا وکړه زیړ مازدیګر کې دعا وکړه یا ماښام سفر کې دعا وکړه نن ماسخوتن مې ورکوي چې پاتې شم او یو چا خوبونه رانه وړي نن مې د لاسو خپو نه تړي ورونو کخپې راله پرې کړې اوس به منګولې لګوم یار له به زما او مینه کوه خو لږ هوښیار شه یار چې د یار وي بیا تزار شه و زما د مینې نه قلار شه زه مېلمنه یمه سبا به درنه ځمه او ګل د ګلاب قدرې دی وي خو سنسې خوشبويي وي و د ظلمو زړونه پولاد وي او یو یې کور وي پاس پې بله راولي د ځوانۍ تاودې دا به سوړ شي زما د زړه زخم به جوړ شي او چې مې په وینو باندې موړ شي بیا دې سر پورته کړي چې مخې ووینمه او نن خو څه وکړه بسم الله کا د مینې څخه خو ادا کا یا ماله د زلفو یو تار راکا چې مسافر شمه نو ملا به پې تړمه انته لاره مې د تګ کږه وه ژوند ته لاره مې د تګ کږه وه د ناکامو محبت دومره قیصه وه اوس مې پاتې درته هغسې سوچ نه دی اوس مې پاتې درته هغسې سوچ نه دی لکه څنګه چې مې مخکې اراده وه مننه او زمونږ ژوند یې جوارۍ کې داو ته کېښو زمونږ ژوند یې جوارۍ کې داو ته کېښو ګوره دا د مشرانو فیصله وه زمونږ ژوند یې جوارۍ کې داو ته کېښو ګوره دا د مشرانو فیصله وه
او په انجام د خپل مینې خبر نه وم په انجام د خپل مینې خبر نه وم ما هم کړې په یو وخت کې ښه نشه وه او زه ژوندی ومه د خپل زړګي له درده زه ژوندی ومه د خپل زړګي له درده د هغې چې زړه درد نه کوو نو مړه وه او ښه زه ژوندی ومه د خپل زړګي له درده د هغې چې زړه درد نه کوو نو مړه وه ما ویل چې زمونږ مینه به رنګ راوړي ما ویل چې زمونږ مینه به رنګ راوړي اخ خدایه دا په سمې عقیده وه او د هغې دومره غرور ته څه حاجت و کامیاب صاحب د هغې دومره غرور ته څه حاجت و زه منمه چې هغه زمانه ښه وه او د پردي سړي نامه یې ورکړې د پردي سړي نامه یې ورکړې د منصور سره یې بس دومره رشته وه د پردي سړي نامه د پردي سړي نامه یې ورکړې د منصور سره یې بس دومره رشته وه کامیاب صاحب غزل به درنه اورو غزل در سره شریکوم چې سبه ګیله د ستړي ژوند او زماني وکمه سبه ګیله د ستړي ژوند او زماني وکمه زه ژوندی مړی یم څنګه به ګیلې وکمه زه په اختر کې جړاګانې او ویرونه کوم زه په اختر کې جړاګانې او ویرونه کوم څه له پیزار وکمه څه شي له جامې وکمه مننه د محبت په نظر کم خواته ورګورمه د محبت په نظر د محبت په نظر کم خواته ورګورمه د محبت په لړ کې چا سره وعدې وکمه د ځان وژنې اراده مې د نږدې ورځو کې منصور صاحب د ځان وژنې اراده مې د نږدې ورځو کې کیدی شي خپل اعلان د جنازې وکمه مننه او داسې څوک شته چې مینه راکې او ما ونازوي داسې څوک شته چې مینه راکې نه نشته ګوره صفا خبره ده اورې ګوره شته نه خو لکه داسې څوک شته چې مینه راکې او ما ونازوي خبرې زه چې ورسره خوږې خوږې وکمه مننه او کله خو وایم چې د غم نه مې خبر نشي څوک کله خو وایم چې د غم نه مې خبر نشي څوک کله خو وایم چې ورتې ورتې ټپې وکمه او ځان پورې وخاندم چې څوک وایي مزې دې وکړي ځان پورې وخاندم چې څوک وایي مزې دې وکړي ځان پورې وخاندم چې څوک وایي مزې دې وکړي د بېوسۍ تیرو کې څنګه به مزې وکمه او خالقه خلک وایي اورې او زه هم دا وایم خالقه خلک وای اورې او زه هم دا وایم خو زما نه اورې دوا او که خیري وکمه او انور علي کامیاب چې پرېږدي او غماز له لاړ شي انور علي کامیاب چې پرېږدي او غماز له لاړ شي نور به څه وکم خو سلګۍ وړې وړې وکمه د کامیاب صاحب چې دی نو نظر چې کوم دی دا کار نه کوي دا د ماشوموال نه دی که د اوس دی د ماشوموال دی نه اوس بیخي د پیدایشي دی بلکل پیدایشي څه علاج شي نه نه اپریشن مې کړي 3 پیرې خو دې کې دننه مسله علاج نه ممکن دی نو اوس خو انشاءالله ډېر څه راوتي دي او ډېرې قصې راوتي دي بلکل تحقیق پرې روان دی زموږ چې کوم مسله ده تر دې دمه پرې هغوی کامیاب شوي نه دي کامیاب صاحب خبر دا ده چې لکه داسې لکه په کار خو نه ده خو لکه مطلب دی چې سړی لکه نظر نه وي او لکه دا بلا محرومي ده که نه خو تاسو بیا هم کامیاب صاحب نامه ځان ته څنګه خوښه کړه داسې د منصور صاحب چې زما چونکې تعلق د ژوندي لیکوال بریکوټ ټولنې سره دی ما چې اوله کې کله زه شاعرۍ طرف ته رالم زما مظلوم تخلص و مظلوم نو بیا څه داسې قصې را سره وشوې چې د هغې د وجې نه بیا د ملګرو مشوره کړه ټولنې والا چې د مظلوم تخلص بدل کړو کیدای شي دې سره د ژوند چې دی دا هم بدل شي نو په دغه امید باندې بیا ما کامیاب تخلص وغوره د ژوند د نوم د سوري لاندې ژوند کېږي نو څه بدلون پکې راغی تر دې دمه خو پې نه یم پوه البته بیا زموږ یو ملګری و که نه د هغه نوشاد بیمار نو ډېر ښه شاعر و د فریدو دی ډېر اوس هم رابطه ورسره کله کله کېږي بیمار صاحب به هر ټیم بیمار و او اکثر به ما اسپتال ته وړو نو بیا ورته ما چې زه لکه نور زما نه قلار شه زه تا نه بیایم اسپتال ته چې ولې ما دا تخلص دې بدل کړه نو هغه نوشاد بهار کو نو چې څنګه یې نوشاد بهار کو خدای ته خلاص کړو ټیک ټاک روغ رمټ سړی شو امید دی انشاءالله چې وخت به راشي وخت به راځي انشاءالله او داسې ده چې شکر دی خدای چې د زړه پرنځ اخته شومه شکر دی خدای چې د زړه پرنځ اخته شومه شکر دی چې زه لکه د خلکو بیمار نه شوم شاب نه به غزل واورو مجبوری وه ښه آسانې بندیوان وي مجبوري وه ښه آسانې بندیوان وي
په زړګي کې ارزوګانې بندیوانې په خیالونو کې مې امن تیر چاپیرو په خیالونو کې مو امن تیر چاپیرو چې د وهم بلاګانې بندیوان وي ما ویلې ستا د تلو سره به ځي خو تیر صاحب ما ویلې ستا د تلو سره به ځي خو په وجود کې مې ساګانې بندیوان وي تیر چاپیره د تیارو وحشت راخورو په پنجره کې رڼاګانې بندیوان وي مننه یو غزل دی چې دا پیریان کې بیا زما په مریخ پک دی دا پیریان کې بیا زما په مریخ پک دی دا پیریان کې بیا زما په مریخ پک دی نو خپل ورور به مې راخکوله چاړک دی دا پیریان کې بیا زما په مریخ پک دی نو خپل ورور به مې راخکلو له چاړک دی دا شتمنه پښتونخوا که میره مور ده وسایل مې ټول پنجاب ته په توف پک دی پلار مې مړ کړي مزمت په سر را چوکړي پلار مې مړ کړي مزمت په سر را چوکړي بیا په امن کې مې ډونګ په سینک دی خیرخواهي را سره دومره ریاست کړي چې د ورځې مې ساتي او بم په شپږ دی خیرخواهي را سره دومره ریاست کړي چې د ورځې مې ساتي او بم په شپږ دی امن پلار در له وجلې نوم یې ماخله مور مې بخینه او خور مې لوپټک دی مننه امن پلار در له وجلې نوم یې ماخله مور مې بخینه او خور مې لوپټک دی څومره درونم چې چودري به راته خان وي څومره درونم چې چودري به راته خان وي څومره سپک شوم چې پنجاب ته مې شملک دی او شهاب عکاس په مړینې ورته ګران شو پیر صاحب تاسو ته دې ډالۍ دا شعر چې او شهاب عکاس په مړینې ورته ګران شو څوک یې قبر ښکلوي څوک پرې سیرک دی مننه جي مونږ خپل هر اتل په ژوند جوړولی مدام چې ساتي وځي نو په مړو یې جنګونه کوو او په دروازه چې ښه ډاډه دښمن راتلی شي ورته دا مونږ سله کور ته دنګ دیوالونه کوو